السلام علیکم. غزوه یرموک، دا غزوه یرموک څه وخت شو او په دې غزوه یرموک کې څومره صحابه کرام ول؟ دا غزوه یرموک څو ورځې جنگ و او د چا په مشرۍ کې وشو؟ علما کرام فرمایي دا غزوه یرموک چې دا 4 ورځې جنگ شوی دی او دا د صحابه په ژوند کې تر ټولو لوی جنگ شوی دی، لکه څنګه چې د نبی علیه الصلاه والسلام په ژوند کې د احد غزا تر ټولو لوی غزا و، دا د صحابه کرام په ژوند کې تر ټولو لوی غزا او لوی جنگ شوی دی. د دې لوی جنگ بل نه شوی دی. په دې جنگ کې څومره صحابه کرام اشتراک کړو؟ علما کرام فرمایي چې 2,000 صحابه کرام په دې کې اشتراک کړو. 2,000 صحابه کرام پکې. کافران څومره؟ کافران علما کرام فرمایي 10 لاک ول. سو 10 لاک دا کافران ول او 80,000 هغه خلک ول. دا 80,000 هغه خلک ول چې هغه اول مسلمانان شوي بیا وروسته مرتدین شول، ایمان پرېښودل، لاړل هرقل باچا ته او کافران شول. د دې 2,000 صحابه کرامو مشري چې وه هغه حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه، دته به امین الامت هم ویلو. امین الامت، زما د امت امانتدار انسان، امین الامت. د دې 2,000 صحابه کرام مشري چې دا هغه حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه. دا 10 لک فوج چې دا هرقل د مختلفو باچانو 2 لک فوج را جمع کړو، نو بیا دا 10 لک شو. نو دا 10 لک فوج چې د دې مشري چې علماء کرام فرمایي هغه دیرجان کوله. دا یو لوی کمانډر اول باچا او بیا کمانډر. نو د دې 10 لک فوج مشري چې هغه دیرجان کوله او د 80,000 چې مرتدین خلک ول مسلمانان ول بیا لاړل کافران شول او د دې هرقل او د دې رومیانو سره پناه واخیستل او عیسایان شول. د دې مشري چا کوله؟ علماء کرام فرمایي د دې مشري جبیله کوله. جبیله ابن حسام، جبیله ابن حسام الغسانی. دا د 80,000 کسانو مشري چې علماء کرام فرمایي جبیله ابن حسام الغسانی دا یې کوله. اوس دا جنگ څو ورځې دوام وکړو او امیر المؤمنین په دغه وخت کې چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، نو 2,000 صحابه کرام ول. نو دغه دیرجان چې و کنه د دې مشر چې و د دیرجان ته ټول مشر چې هغه هرقل هغه نوم چې هرقل او دا دته قیصر ول. قیصر ورته ځکه چې د روم باچا او په روم کې چې څوک هم باچا کېدو نو هغه ته چې دی بیا قیصر ول، په قیصر باندې مشهور ول. او په فارس کې چې څوک باچا کېدو نو هغه ته وینو کسرا غشته، هر چا خپل اصطلاح نو. او په مصر کې چې څوک باچا کېدو نو هغه ته وینو فرعون غشته چې دا فرعون دی. نو دغه سو اصطلاحګان چې دا لاول کې ذهن کې کینی نو ټول په دې کیسه باندې ان شاء الله تعالی تاسو ډیر زر پوښی. دا واقعه تاسو بار اوریدل خو ان شاء الله تعالی دغه سی په آسان لنډه طریقه باندې تاسو نه اوریدل چې دا سی په آسان لنډه طریقه وری ذهن کې ممکن ټول عمر د پاره بیا تاسو یاد نوځي. اوس که تاسو څو پښتنو کې څومره صحابه کرام په کې اشتراک کړل؟ 2,000 صحابه کرام. مشر څوک؟ ابو عبیده بن جراح صاحب. د دې لقب څه شو؟ امین الامت. دا ورته نبی اسلام ورکړ زما د امت امانتدار انسان. کافران سو 10 لاکه او 10 لاکه کافرانو مشري چا کوله؟ دیرجان په نوم یو لوی کمانډر او فوجي کافر هغه باچي کوله او د ټول مشر د کافرانو څوک هغه هرقل او دته په مشهور بس شو په قیصر باندې. قیصر ورته ځکه د هغه خپل اصطلاح و پرون کې چې څوک باچا شو هغه د قیصر او مرتدین سوداني ول 80,000. دا اول کې مسلمانان شوی نو دا 80,000 کسان مرتدین. د دې مشري چا کوله؟ جبیله ابن حسام الغسانی. چې لږ فکر ورته کې بيخي اسانه ده، 2 دقیقې ځکیږي. اوس اذان دغه جبیله ابن حسام دغه کم قیصر چې د هرقل دوی فیصله وکړه چې دغه 10 لک فوج چې دا به دمه پروتي دیرجان ته چې په دې باندې جنگ نه کوي. دیرجان ته چې دا په 10 لک خلکو باندې جنگ نه کوي. د 80,000 د چې کم مرتدین خلک ول د عربان ول. ته به د عربانو جنگ د نور عربان سره کوي ځکه عرب د عرب سره جنگ کولای شي او موږ رومیانو د هغه سره جنگ نشو کولای ځکه موږ هغه ته شام کې ورسره ډیر ځای جنگونه وکړل خو څه نتیجه ونه کړه ځکه زموږ کسان ورلیګو هغه مرداري خو دې کارو کې چې په اول ورځ باندې علما کرام فرمایي جنگ شروع شو. یو طرف ته چې ده 80,000 کافران ول. 80,000 دا د اول ورځ جنگ خبر ورته کوم. 80,000 صحابه کرام د کافرانو د مرتدین موجود 80,000 کافران. بل طرف ته 2,000 د صحابه موجود 2,000. نو په دې وخت کې د صحابه کرام 2,000 صحابه کرام چې ول مشري ابو عبیده صاحب کوله ما تاسو وایي. نو په دغه وخت کې ابو عبیده صاحب دغه 2,000 صفونه ټول تیار کړل او دې طرف ته 80,000 دي. خالد صاحب ورته چې دا څه کوي؟ دا ته کوم کار شروع کړی دی؟ وایي هغه 80,000 دي مونږ 2,000 یو. مونږ قرآن کریم دا خبره کوي چې دوه کافرونو به یو مسلمان نه تختی.
موږ ورسره مقابله کوو. هغه ورته دا رایه دي صحیح نه ده. حضرت چا ورته وي دا خبره نوم یاد کې ساتئ، حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ دا ورته حضرت خالد بن ولید رضی الله و چې دا کومه کار چې تا کړی دا صحیح نه ده، ځکه و جنگونه ما ډېر کړي، په جنگ زه پوهېږم. واقعا همداسې ده، د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ډېر زیات جنگونه کړي دي. شام چې دی تاسې په الله یقین وکړئ چې ده درار بن ناظور په یوازې ځان باندې نیولی دی او نور مختلف ملګري صحابه ورسره ول. نو خالد صاحب ډېر زیات جنگونه کړي دي. نو دی ورته دا طریقه صحیح نه ده چې شپېتو زرو ته دا وباسي. وایي څه وکړم ستا رایه څه شی ده، ته خو پکې تجربه لرې. وایي زما رایه دا ده که زما خبره منې زه به د دې شپېتو زرو کسانو مقابله فقط په 30 صحابو باندې کوم. 10 زره نه، په 10 صحابو باندې. تاسو خپل ځان سره سوچ کوئ ته 80 زره یو مسلمان په سر باندې 2000 کافران رسېږي. وایي زه په 10 کسانو باندې مقابله کوم. نو ابو عبیده صاحب ورته وویل وایي چې ته خو صحابه هلاکوې. وایي ته خو صحابه هلاکوې. وایي دا خو عمر صاحب خطر لګوي چې زما صحابه به هغه 80 زره په څو منټو کې به صحابه ختم کړي. وایي نه، وایي که زه دغه صحابه هلاکوم او دې نه مخکې به اول ځان هلاکوم، اول به خپل ځان شهیدوم. وایي که مونږ شهیدان هم شو، وایي وروسته هغه 10 لاکه فوج چې د کافرانو پروت دی، وایي په هغې کې به یو هیبت خور شي چې دا څنګه خلک دي چې مونږ 80 زره کسان ته په 10 صحابو باندې شکست ورکړو. نو په دغه وخت یو بل صحابي و، هغه نوم و د نومونو ځان سره یاد ساتئ، ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ. دې ورته پاسې چې خالد ستا جذبه خو ډېره زیاته ده، دغه 10 مه بوځه، 80 کسان بوځه چې د 1000 کافرانو مقابله کې خو یو صحابي شي که نه. نو خالد صاحب ورته ویل چې ستا ما خو 10 صحابه یادول خو تاسو 80 یادوئ، زه صحیح 80 صحیح. نو بیا یې مختلف صحابه کرام چې دي که نه هغه یې غوره کړل، مختلف صحابه کرام تاریخ نومونه ذکر کړي. په هغې کې یو چې و درار نومېده، درار ابن ازور. دا درار ابن ازور چې و که نه علما کرام فرمایي دا ډېر محض یقین په الله جل جلاله باندې درلودلو. زغره به یې نه اچوله چې کله به جنګ ته وتلو، همداسې کمیس به یې باسلو. چا ورته ویل چې زغره ولې نه اچوې؟ وایي زغره خو اوسپنه ده، چې په اوسپنه یقین کوم ولې په الله یقین نه کوم، نو زغره به یې نه اچوله. او کمیس به یې نه اچوله. وایي کمیس ولې نه اچوې؟ وایي کمیس ځکه نه اچوم چې کافر مو باندې ډاډه راشي. وایي داسې فکر ونه کړي چې هسې نه د کمیس لاندې زغره اچولي، وایي زغره نه اچوم. دا درار بن ازور ډېر باجرته انسان و. د دې یوه خور وه، د هغې نوم خولته بنت ازور. دې هم په دغه وخت کې جهاد کړی دی. دغه خولته بنت ازور چې وه دې هم په دغه وخت کې دا یو غونډۍ وه د 2 صحابه کرام شاته د غونډۍ وه، هغلته دا ناسته وه، د نورو زنانه ورسره د هغې مشري د خولتې کوله. په دغه وخت کې په 2 درېیمه ورځ باندې دې هم جهاد کړی دی خولتې. نو دې هم جهاد کړی دی او ډېر کافران پکې مردار کړي دي. نو یو درار بن ازور رضی الله تعالی عنہ پاسولو. دویم چې و که نه عبدالرحمن صاحب پاسولو، عبدالرحمن بن ابي بکر د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زوی، دا یې پاسولو. اکرمه صاحب یې پاسولو. اکرمه صاحب ته ویل چې پاسېږه. اکرمه بن ابو جهل زوی، دا اکرمه صاحب په دغه غزا کې شهید شوی هم دی. نو دا اکرمه صاحب یې پاسولو. نور مختلف صحابه کرامو نومونه ذکر کړي. کله چې پاسېدل دغه 80 صحابه ورغلل، له اوله کې خالد صاحب ویل چې ګوره ما پسې به نه راځئ، که هر څه کېږي، که موږ شهیدان کېږو، که هر څه کېږي، خو ما پسې به نه راځئ. د دې 80 زرو مرتدینو سره مقابله وکړه تر ماښام پورې دوی ټول ته شکست ورکړو. کله چې شکست ورکړو صحابه دغه خالد بن ولید صاحب د خپلو صحابو سره را روان و. نو چې ویش شمارل د خالد صاحب سره فقط 60 صحابه کرام ول، 60 صحابه. نو خالد صاحب ډېر زیات خفه شو چې زه به الله ته څه جواب ورکوم او امیر المؤمنین ته څه جواب ورکوم چې زما د 40 صحابه دې څه کړي دي، څه دې پې کړي. نو په دغه وخت کې ابو عبیده صاحب ته ویل چې ما ته 100 صحابه راکړه فدایان چې د سر نه تېر وي، او زه ورځم بیا به د هغه خپلو 40 ملګرو انتقام اخلم، او که ژوندي بندیان به یې راولم، او که شهیدان یې خپل جسدونه به یې ورته راوړم. نو دغه 100 صحابه کرام د خالد صاحب سره بیا یو ځای شول. په همدغه ماښامي کې بیا ورغلل. کله چې ورغلل نو 100 خو دوی ژوندي راغلي ول. نو چې ویې کتل په میدان جنګ کې 10 نفره علما کرام فرمایي 10 نفره دا صحابه کرام ګلاري شهیدان پراته دي. 10 نفره دی ول او 10 دی ول. نو دا 10 نفره شول. نو دغه صحابه راجع کړل خپل ځایونو ته، صفونو ته د مسلمانانو وړل. بیا ورپسې په دشتو کې ووتل چې هغه نور صحابه پیدا کړي چې ورپسې مخکې لاړل. ګوري او ناو راغی د اسانو منډې دي چې ویې شمارل 15 صحابه کرام دي په اسونو باندې را روان دي. وایي چېرته تللي؟ وایي موږ کافرانو په شا پسې تللي وو، هغوی چې کله شکست وخوړل موږ ورپسې روان په دشتو کې ډېر زیات پسې وژلي دي. نو شل خو اوله کې 10 شهیدان شوي دي او 25 نور راغلل. نو څو شول؟ ټول 55 دانې شول. 60 او 40 او 50 او 55 نفره. نو چې 55 نفره شول، 15 صحابه نو نشته ورک شوي. هغه
هلته بندیان شوي هغوی بندیان کړو. په دغه 5 نفرو کې علما کرام فرمایي درار بن حضور صاحب وو، درار بن حضور یې بندي کړو. بیا صحابه کرام راغلل، د خالد بن ولید صاحب ډېر زیات خفه وو او وایي زه به الله ته څه جواب ورکوم چې 5 صحابه دي ولې بندیان درنه شوي دي او دا لس درنه ولې شهیدان شوي دي. ډېر تاسو خپله سوچ وکړئ په دغه ځای کې په دغه غزا کې دغه چې 80,000 سره مقابله شوې ده 4,500 کافران مردار شوي دا مرتدین 4,500 یا فی روایتین 5,500 کسان مردار کړي دي او صحابه پکې لس شهیدان شوي دي. په دغه یو ورځ کې 4,500 علما کرام فرمایي څوک چورګوړی نشي حلالولی او دوی دومره کافران مردار. دا د الله جل جلاله یو خصوصي امداد چې دوی سره شوی. نو دغه 5 صحابه دا خبره ده 5 صحابه کرام باندې شو پاږي کې درار بن حضور صاحب مو نو د خالد بن ولید صاحب خفه ناسو. نو هغه د دیرجان خبر ورسېده چې په 80 پر 80,000 کسان د شکست ورکړي. دا څنګه خلک دي 80 پر ته ګوره 80,000 ته ګوره نو هغه ته شکست ورکړي. د جبیله چې کله جبیله ابن حسن غسانی د دیرجان باچا ته وایي و چې د سکارو کې چې ته د دې کې یو کس ته د خالد په نوم د دې مړکړه نه تر څو بول کنه د مسلمانانو کامیابی دي نشي. دا ډېر د جنگ چلونه ورسي او واقعا هم دي سیوا وای دا وسنګ مړ کما وای چل ور سره وکړه ورته وای چې استا پلاس باندې صلح کوو او تراشه چې دلته راشي دوه ور سره کوم مړ کا نو مسلمانانو خپل شکست خوري. هغه ورته خسي د کارو کو نو دیرجان چې کنه د جبیله ور پسره ولګلو جبیله راولې د مسلمانانو منځ البراز چې ویل سو مخ راشي نو ابو عبیده سره ورته مخ راغی. نو هغه ورته وی چې تاسو کې وای زه د دوی مسلمانانو مشر یم ابو عبیده مې نوم دی وای نه تا نه یادوم خالد په نوم کس یادوم وای هغه خو زموږ مشر نه دی وای فوجي مشر مې یادوم چې د فوج مشر دی وای هغه چې د کنه خالد سره دی هغه وای چې څه شی وای دیرجان وای چې زستا پلاس باندې صلح کوم راشه موږ صلح وکړو. هغه وایي درځم. نو ابو عبیده په دغه وخت کې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته ویل و چې شهید کړي دا کافران دي در سره دوکه کې اعلان نشي و یا ما شهید کی یا خپل 15 ملګری چې دي هغه آزادوم. نو دغه کافر چې جبیله دا جبیله مخ کې دی او خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ پسې دی. د کافرانو منځ تر سیګي لس لاک اپوچ پروت دی. د خالد بن ولید رضی الله عنه ډیر زیات اورېدل او ډار شوی چې دا سره کوم انسان دی چې موږ وګورو فوج ورلیګو او واپس دیرته مرداري فوج ورلیګو دیرته مرداري نو لس لاک یو طرف ته پوچ پروت لس لاک بل طرف ته پټک راغی نو تلاشي تی غشتله چې تور امور چې ورسره نه هغه ورته خوښه پریمه هغه ورته وای چې الته دیرجان بچا نه است او دغه بی عزتی د موږ څوک نه پریږدي چې پاس باندې لاړ شي. نو وای دا خو تاسو د ملمر راغختل زه خو خپل نه راغله او څوک د ملمر بی عزتی نه کوي زه داست نه کړم کېږم. نو هغه فوجي چې ورته کوم کس چې څوکیداری ته ولاړو نو جبیله نه پښتنو کړ ورته چې ته خو عربي دا رښتیا وای چې څوک د ملمر بی عزتی نه کوي تاسو خو عربي کې دا واښته وای و دا رښتیا وای پرې چې داس نه ښکته نشي. نو دغه پاټک نه تیر شو کله چې دغه نه تیر شل د بل پاټک راغی هغه ورته چې خامخا وخت کېږي د چورتار سره خبرې وکړه خو پرې نه خدو دغه پاټک نه ښکته شو. کله چې ښکته شو مخ کې یو څو قدم چې واغشتل ال د دیرجان باچا په دشت کې ورته سم د شاهي ځای جوړ کړ قالین یو چوکیګان د سرو زرو سره برابر نو دوه چوکۍ د سرو زرو یو باندې دیرجان باچا ناسو او په بل باندې چې ده خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته اشاره وکړه چې ته به دې باندې کېنه. نو په دغه وخت کې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ چې ورغی هغه چوکۍ چې د سرو زرو هغه په تور باندې وهله ایسته واچوله په تور او د لس لکه یو تر 15 لکه یو تر ته پوچ پروت 15 لکه او د پکې لکه د زمری ور روان دي دوی چانه ډارو نو او دا ټول خلکو تمنا چې مونږ دا سړی وګورو سره کوم سړی دی چې خلک ورلیګو او د راته شهیدانه خلک ورلیګو او د راته شهیدانه دا څه کیسه ده.